अस्सलामुअलैकुम मलगरो आखिरकार د क्रिकेट د مینوالو انتظار ختم شو او هم د نن نه د ایشیا کپ آغاز شروع کیږي په ایشیا کپ کې نن اولنی میچ د پاکستان او د نیپال د لوبډلې ترمنځ کیږي د اولنی میچ کې د پاکستان کم یولس لوبغاړي وي کم پلینګ 11 بنن د پاکستان د ټیم وي د پاکستان پر هغه یولس لوبغاړو باندې به هم نظر اچو چې په نننۍ لوب کې به لوبيږي پاکستان او د نیپال د لوبډلې د ایشیا کپ کم اولنی میچ ته نو دا میچ بس ټیم شروع کیږي نو پورا معلومات تر سره په دې ویډیو کې شیر کوم نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ ملګرو تاسو ته دا معلومه شي چې د ایشیا کپ آغاز شروع به د نن کیږي چې د ایشیا کپ د پاره د نیپال لوبډله او د افغانستان لوبډله پاکستان ته رسیدلې ده د نننۍ میچ پر پاکستاني وخت مطابق ماسپخین 2:30 بجې شروع کیږي تاسو ته دا معلومه شي چې د ایشیا کپ څلور میچونه په پاکستان کې کیږي د ایشیا کپ چې کوم 9 میچونه دي نو دا په سریلانکا کې تر سره کیږي په ایشیا کپ کې ټوټل 14 مقابله کیږي کله د اولنی میچ د پاره د پاکستان په 11 لوبغاړو باندې نظر واچو نو په نننۍ میچ کې به پاکستان په پلینګ 11 کې شامل وي اوپننګ بکوي فخر زمان او امام الحق په دریم نمبر باندې براوزی بیټینګ ته کپتان بابر اعظم په څلورم نمبر باندې بیټینګ ته راوځي وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان پنځم نمبر باندې سلمان علي آغا بیټینګ ته راوځي په شپږم نمبر باندې به افتخار بیا پسې شاداف شاهین شاه فریدي حارث روب نسیم شاه د یولس لوبغاړو په نننۍ لوبه کې د پاکستان په پلینګ 11 کې شامل وي نو نیپال دومره ښه ټیم نه زما په خیال پاکستان کرکټ لوبډله په نننۍ میچ کې ډېر په اسانۍ سره نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړي تاسو وایئ چې پاکستان به نننۍ میچ وګټي او کنه او دا په کمنټ سیکشن کې ضروري وایئ چې بابر اعظم فخر زمان امام الحق بنن څومره رنزونه جوړوي د علاوه شاهین افریدي نسیم شاه او حارث روب نن سو وکټ اخلي که چېرته تاسو په کمنټ کې صحیح جواب ورکړو پر روانو ویډیو کې موږ تاسو په کمنټونو باندې ویډیو هم جوړو باخره داسې نور نوې کرکټ معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل او فیس در سره پالو کوي ملاویږو بل ویډیو کې د الله په امان